نړیوال ټلویزیون مینوالو، زه نزار یوسفزی ستاسو د خوښې په خپرونه کې چې نوم یې دی زما د لرې وطن یاره، په دې خپرونه کې تاسو ته سلامونه او نیکې پرځونه وړاندې کوم. شمشاد ټلویزیون مینوالو، څنګه چې تاسو ته معلومه ده په دې خپرونو کې موږ په متحده عرب اماراتو کې د میشته پښتنو ژوند جواک، د هغوی هلې ځلې، د خپل وطن په حواله، د خپلې خاورې په حواله، هلته چې کومې راپېښې مسلې دي په هغې باندې څه سوچ لري، څه فکر لري، دلته د مسافرت ژوند څنګه تېرېږي. نن موږ په افغان خلیج رسټورنټ کې حاجي صاحب فرید روحاني صاحب دا پروګرام زموږ لپاره دا خپرونه را جوړه کړې ده او د هغه په رسټورنټ کې د هغه په هوټل کې موږ ناست یو او ډېر درانه خواږه مشران یې را جمع کړي دي. ما سره په خوا کې ډېر تکړه پښتون مشر ناست دی، د چا په مرسته او تعاون چې موږ ټول پښتانه ویاړ کوو. ښاغلی امانزاده حاجي صاحب ناست دی، هغه سره خبرې اترې کوو. راځئ چې هغه موږ سره څه وایي. حاجي صاحب ستړي مشئ، په خیر راغلئ. ژوندی اوسئ. ډېره مهرباني ستاسو نه، خصوصا د حاجي صاحب نه، افغان خلیج رسټورانټ نه چې دا زمینه ټولو پښتنو ته او افغانانو ته جوړه کړې ده، نو د ده نه یو جهان مننه کوو. ډېر خوشحاله شولو چې درود پښتانه راغلي دي، دلته ټول سره راټول شوي دي او ډېره ماته د افتخار ځای دی چې دوی سره ناست یم په دې پروګرام کې. موږ ستاسو مننه کوو چې په خپل راتګ دې نننۍ خپرونې ته ښکلا راوبخله. دا راته وایي چې تاسو په افغانستان کې د کوم ولایت؟ زه افغانستان کې د ننګرهار ولایت د خوشګنبد یم. د خوشګنبد د خپل وطن د ته څه شي ډېر په دا ګړی د ته څه شي ډېر یادېږي؟ ډېر چیز والله زه فکر کوم چې دې مجلس کې اوس ناست یم، دا دوستان ګورم، هغه پخوانۍ حجرې راته په یاد شوې. اگر چې دومره عمر مې نه دی، خو کله چې دا مشران قصې کوي که نه چې په افغانستان کې داسې یو دود و رواج و چې مشران به کله چې په هفته کې یو ځل داسې سره راټولېده او دا څه چې مشکلات د یو بلو هغه به په حجرو کې حلوله، یا به چې ډېره مشران داسې خفه و یو د بل سره بیا دغسې مجلسونه یې جوړوله. حتی بعض شاعران یې راغوښتل، لکه چې نن زه ګورم چې بعض ورونه شاعران هم راغلي دي. نو هغه پخوانی وخت هم دا شمشاد اوس موږ ته وړاندې کوي چې هغه پخوانی یاد راشي. اچھا موږ هسې ځینې خلک دا فکر کوي چې ستاسو په شان کوم شتمن پښتانه دي، نو هغوی خو دلته کې ډېر ښه سوکاله ژوند تېروي او د خپل وطن هغه خلک، د خپل وطن هغه دود دستور، خپل وطن هېر کړي. تا ته رایادېږي وطن لږه؟ نه دا صاحب که چېرته مبالغه ونه شي که نه، زه فکر کوم چې په دې دنیا کې ډېر ګرځېدلی یم، خو دا امارات متحده عربي چې دی که نه دومره پرې نه پوهېږو، لکه خپل وطن کې ناست یو، لکه کلتور زمونږ عنعنوات دا ټول چې دی پښتنو سره تقریبا نږدې دی یا افغانانو سره نږدې دی. نو موږ داسې احساس نه کوو چې موږ پردی وطن کې یو، ځکه ما عمر ډېر ملکو کې تېر کړی دی، خو دلته چې کله راغلم نه دا زما لکه خپل وطن غوندې دی. نو په کوم داسې ګړی اختر کې په څه کې درته خپل وطن درته کله ډېر یادېږي؟ لکه ځئ چېرته اختر کې وطن ته ځئ اوس؟ نه دې تقریبا دا 21 کاله کې چې مسافر شوی یم هېڅ وطن ته نه یم تللی، خو د وطن مینه هم دلته ماتېږي، ځکه پښتانه هم ډېر دي، افغانان هم ډېر دي، لرو برو که پښتانه وي داسې موږ احساس نه کوو چې پردی ملک یو. نو ما ته د غټ افتخار ځای دا دی چې زه ګورم ټول خپله افغانان پښتانه ورونه یعنې ټول مصروف دي او د اختر هغه د ویلې نو په اختر کې هم هماغه کلتور، هماغه عنعنوات چې یو بل کره ځي افغانستان کې، دلته هم موږ هماغه یو بل کره ورځو. ته چې په خپل ټول ژوند ته چې وګورې داسې کم یو کار دی کړی چې نن په ډېر ویاړ کوي، ډېر فخر پرې محسوسوي؟ زه فکر کوم موږ انسان باید همیشه شکر وباسي. که چېرته دا 3 لسیزه وګورې په افغانستان کې چې داسې حالات راغلی دی، نو زه فکر کوم چې هغه فکر لرم چې ولې دا 3 لسیزه په موږ باندې داسې تېره شوه، غټ افسوس راته راځي چې ولې. نو زه فکر کوم چې همیشه باید انسان د الله تعالی نه شکر وباسي، په هر حال باید شکر وباسي. او دا چې داسې په راتلونکي وخت کې په مستقبل کې داسې پلان په ذهن کې لري چې د خپل وطن د خپلې خاورې په حواله کې لړ شي، د خپلو جزانو غریبانانو ولس ته لپاره څه وکړي؟
همیشه الحمدلله دا زه غټ افتخار لرم چې اوس هم زمون فامیل افغانستان کې دی نو دا زمینه د دې د خاطر هم زه فکر کوم چې نه که دلته یو که هلته یو د افغانستان مینه ما خو مخکې درته ویلی چې نه مینه دلته ماتېږي او د زړه خبره ده چې افغانستان زړه هم هلته دی مګر هم راغلو د افغانستان د وضع د خاطر چې دا 3 لسیزه داسې حالات په خلکو تېره کړو نو خامخا به یو سایډ ته به ځان سړی ورسوي که خو کار څه کوو خو یو ورځ خو به ټول هغه خپل وطن ته خپلې خاورې ته ځو پکار دی چې موږ او تاسو ټول د خپل وطن کې د امن لپاره د خپلې خاورې د پرمختګ دپاره د خپل ولس دپاره پکار د ستاسو په شان پښتانه چې د هغې کار وکړي اچھا په راتلونکي کې افغانستان څنګه ویني په مستقبل کې څه قسم افغانستان ته ویني چې فکر کوي نادر صاحب زه فکر کوم چې د دنیا د افغانستان دښمنان ډېر زیات تبلیغ شروع کړی دی او 2 ورځې مخکې ما د کرسي صاحب وینا هم واورېدله چې میډیا ته وویلی چې ورونو تاسو ولې د خلکو هغه کوئ تاسو داسې مثبت میډیا کې نشر کوئ او زه دا د شمشاد د سکرین د شیشې د خوا نه اډوانس کې افغانانو ته وایم چې دا د دښمنانو تبلیغ دی او زه انشاءالله امیدوار دا یم چې په 2014 کال کې داسې یو حکومت به راشي داسې یو امن په افغانستان کې راشي چې دنیا ورته حیران شي چې خلک څه ویلې او دنیا به څه وایي افغانستان به څنګه شي زما دغه ارزو امید دی او امیدوار خدای ته یم الله دې وکړي چې دا مټور کام حاجي صاحب په خپلو مټو باندې خپل وطن خپله خاوره دقه سیباده کې کومه دعا چې تا غوښتې را امید کرزی صاحب غوښتې همچنان هم اوس په دنیا کې چې وګورې چې دا انتخابات کېږي څومره پر امن دی دا د دنیا خلک مونږ سره یو کولو ته نه پرېږدي او زه فکر کوم چې انشاءالله ټول پوه شوي دي که هر قومي دې ته رسېدلی دی چې پس له دې نه دوی ځانونه وپېژني ما ته وایي چې ته یې او زه تا ته وایم چې ته یې انشاءالله دا 2014 کال ډېر امیدونه د افغانانو هغه ده چې یو ښه حکومت جوړېږي له خیره ایشب الله دې ستا له دعا قبوله کړي او ما ته یې د پښتو هغه تاریخي ټپره یاده کړه چې افغانستان ډاډه اوسه د پښتنو میندو زامن به دې ګټي بالکل ډېره مننه ستاسو درنو کوم ډېره مننه ته د خپل ځان د غم مرې زه د جانان د غمه ته د خپل ځان د غم مرې زه د جانان د غمه زاهد ستا ثواب زما ګناه ته چېرته رسي عجیب فرید روحاني صاحب را سره ناست دی چا چې راننی خپرونه زموږ لپاره را جوړه کړې ده ستړی مه شي حاجي صاحب تاسې نظار صاحب ستړي مه شئ او تاسې په خیر راغلی تاسې نه ډېره مننه او د شمشاد تلویزیون نه ډېره مننه چې نن دلته زموږ په دې دیرې ته تشریف راوړ رستورانت ته تشریف راوړ تاسې څخه او د حاضر مېلمنو نه ډېره مننه چې دلته راغلل او ځانو ته تکلیف ورکړه او دلته راغله زموږ دا مجلس یې روښانه کړه نو د شمشاد تلویزیون په باره کې به دا درته وایم چې نظار صاحب شمشاد هغه یوازینی تلویزیون د افغانستان د خلکو دپاره دی چې په هر ځای کې افغانان او پښتانه اوسېږي ځان یې رسولی دی او د هغوی ستونزې مشکلات یې د خپل سکرین د لارې خلکو ته وړاندې کړي دي او خلکو ته ښودلي دي نو ستاسې نه ډېره مننه چې تاسې ښه په اخلاص باندې د افغانستان د خلکو خدمت کوئ ستاسو نه مننه چې دومره خوندوره خپرونه مو را جوړه کړه عایشه تاسو په افغانستان کې کوم ولایت یې زه نظار صاحب په افغانستان کې د کاپیسا ولایت د تګاب ولسوالۍ او د ملخیلو د کلي یو او په همغه ځای کې تقریبا د 18 کلو پورې په خپل وطن کې وو بیا پس د 18 کلو ځنې موږ اماراتو ته تقریبا په 90 کال کې موږ امارات راغلو نو مخکې هم دې نه بل چاته مسافري کړې ده که ټولو مسافري هم دلته نه زموږ اکثره زیاده مسافري چې ده په هغه په امارات کې تقریبا چې 22 کاله برابرېږي د هغه او موږ ټول عمر تقریبا په امارات کې تېر کړی دی تاسو د ولایت څه شی مشهور دی ډېر چې په ټوله دنیا کې مشهور دي هر څه خپل څیزونه مشهور دي ستاسو د ولایت څه مشهور زموږ د ولایت او په تېره بیا زموږ د ولسوالۍ چې دي هغه انار ډېر مشهوره دي چې تګاب یو انار لري چې هغه بېدانه انار ورته موږ وایو او هغه دانه نه لري هغه تقریبا ما په ډېر ملکو کې زه خپل هم ګرځېدلی یم او هغه انار ما په هېڅ نه دي خوړلي او هېڅ را مې نه دي پیدا کړي صرف هغه زموږ په تګاو کې پیدا کېږي هغه بېدانه انار
او د هغې د لاره پخوا به خلکو هندوستان ته وړل او بیا همدغسې پاکستان ته تلل او ډېر کسانو زموږ د تګاب د هغه انارو تجارت کول او د هغې د لارې دوی خپل وطن ته خدمت کوه او خپل خلکو ته. نو خلک د خپل وطن نه لوګان او پیاز راډیو دلته کې خرڅوي او موږ د خپل وطن هغه انار چې لکه زموږ ټول دومره خواږه دي او دومره ښکلي دي او موږ لپاره ډېر او خاص میوه ده هغه نشو راوړی. ولې څه راځي صاحب څه پولې نشو راوړی؟ نزار صاحب زموږ او ستاسې په وطن کې زموږ د افغانستان چې کوم عمده مشکل دی د هغې یوازینۍ لار دا ده چې بحر ته لاره نه لري یو، او بل کوم شی چې په تیاره کې راځي مثلا موږ هم په اول وختو کې دا کوشش کړی و چې هغه انار مثلا د تګاب چې دي یا مثلا د عموم د افغانستان چې د هغې میوه چې ده دلته یې راوړو د امارات په مارکیټو کې دلته په ښه قیمت نسبت د افغانستان میوه د نورې دنیا میوه دلته ډېره بیکاره د افغانستان میوه ښه کوالټي لري او نو مشکل د هغې دا ترانسپورټي مشکل دی د تیارو مثلا کوم هغه چې د هغه زیات دی مصرف او هغه کوم تجار چې مثلا هلته خرید کړي او راوړي دلته بیا هغه ورته نه پوره کوي. خو ما دلته کې ولیدل چې نور ملکونه دي چې تاسو به نظر کړی د هغې خپل په لکه خپل نومونو باندې د ملکونو په نومونو باندې سوپر مارکیټ یې کړی دي او د هغه وطنونو څیزونه پکې که داسې زموږ افغانان وکړي چې یو داسې یو دوکان یا داسې سوپر مارکیټ یا داسې ګروسري جوړه شي چې په هغې کې هم د افغانستان چې کوم پیداوار دی هغه پکې میلاوي سړي ته سړي چې د خپل وطن د خپلې خاورې څیزونه نو خبر نه وي داسې که څوک کوشش بلې نزار صاحب شته دلته ډېر مثلا د هند کسان دي یا د پاکستان یا د نورو مملکتو کسان دي شته خپل سوپر مارکیټونه لري خپل سټورونه لري او ما خپل د سټورو ځینې نور حتی د عربي هغه چې د هغې تر استفاده کوي نو دا به ډېره ښه خبره اوسېږي چې د افغانستان داسې یو څوک پیدا شي چې دلته یو داسې مارکیټ جوړ کړي د افغانستان په نامه جوړ کړي او دغه د افغانستان کومه میوه چې دا مثلا دلته یې راوړي او په دې ځای کې مثلا خپل هلته د افغانستان هغه بزګران چې دي هغه هم ترې مستفید شي افغانستان ته مثلا داسې یو هغه ورسېږي چې هغه خلک هلته مثلا بزګران په ډېر بد حالات کې دي مثلا حتی چې ګوره د افغانستان بزګران چې کوم یو دي هغې د دې لارې حتی کوکنارو ته مخه کړې ده که د هغې دا میوه د هغې فصلونه راشي امارات ته او دلته په مارکیټ کې په ښه بیه باندې خرڅ شي نو زه فکر کوم چې د افغانستان بزګران به هېڅ کله کوکنار ونه کاري او دې ته باید حکومت دا زمینه مساعده کړي د ترانسپورټي د لحاظه یا مثلا د نور کوم هغه چې اوسېږي مشکلات اوسېږي هغه رفع کړي او د افغانستان د میوې بین المللي مارکیټو ته لاړ شي بالخصوص د امارات بازارو ته راشي نو زه دا یقین لرم چې د افغانستان میوه ډېره ښه کوالټي لري او ډېره خوندوره میوه ده نو دلته به ډېره ښه خرڅه شي او ډېر ښه بازار به ولري. خو دا هم دی چې کوم د افغانستان د ګران وطن چې کوم دلته کې دغه دي سوداګر دي هغه هم په دې والا باندې یو سوچ وکړي او جرګه مرکه وکړي په خپلو کې داسې یو څنګه چې لکه نور ملکونو والا وکړي دي تاسو هم داسې په خپله کې یو جرګه مرکه وکړئ چې دا ټول څیزونه راسم شي. حاجي صاحب حضور لري کېدای شي حاجي صاحب د کسانو په کې دې کې هغه کړي شو خو لیکن زه خپل د طرف نه درته وایم چې موږ په یو وخت کې د کالیو کار شروع کړی د چهارمغزو د افغانستان نه نو هغه چې دلته راغله په هغه کې راورسېدل نو د هغې پیکینګ صحیح نه و د هغې کارتنونه صحیح نه و هغه کوم پیکینګ چې مثلا هلته کېږي معیار برابر نه هغه معیار مثلا استاندار جهاني چې دلته وایي مثلا د بین المللي نورمونو باندې برابر نه دي نو هغه په دې خاطر باندې دلته د نور مارکیټو ځینې د نور دنیا د میوې د هغه ځینې د هغې قیمت کم اوسېږي او په همغه صورت سره د ښې رسټورانټ نه لري نو انشاءالله کېدای شي د افغانستان نور تجاران بالخصوص د افغانستان کوم